یو عجیبه روایت به درته ووایم، ما خپله لیدلی نه دی خو د استادانو نه مې اورېدلی دی. یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مریض شوی او په دې کچه ګوته باندې دانه راختلې وه او دا دانه ماته نه وه. دانه چې اوبه واخلي بیا خو ډېر درد کوي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ډېر مریض او دانې درد کاو او سر مبارکی د عائشې صدیقی رضی الله تعالی عنها غیږه مبارکه کې ایښې او همدقسې سترګې ورغلې. په دې خوب کې دا دانه ماته شوه، دې نه وینه راووته. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا فکر کوي چې دا خو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینه ده، که دا زه غورځوم نو بېادبي ده، که په دیوال یې مږم نو په مرور د زمانې به دا دیوال وغورځېږي نو بېادبي به راشي. نو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا ګوته مبارکه دا په خوله کې اینه نه کړه او چې کومې وینې او زوې وې هغې تېرې کړې. صحابه کرامو د رسول الله مبارک وینه چیکلې ده، بلکې دوو روایاتو کې دا راغلی دي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تش او دسماتم صحابه کرامو چیکلی دی، د پیغمبرانو علیهم السلام وینم پاکی او دسماتم پاکی. خو مونږ او تاسو ذهن ته دا خبرې نه غورځېږي ځکه هغه صحابه کرامو کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې دا ګوته یخه ولګېده او دا وینه ترې لاړه نو رسول الله مبارک راویښ شو. عائشې صدیقی رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې څه چلو شو؟ هغې ورته دا قصه بیان کړه، قربان دانه دې ماته شوه او د دې دا وینه ما وچیکله. رسول الله مبارک ډېر انتهایی خوشحاله شو چې دومره محبت دې وکړه. یو خبره به یاد ساتئ، محبت ویم دې ته چې څوک درته حکم ونه کړي. یو سړی درته وایي دا کار وکړه، دا محبت نه دی. محبت دې ته وایي چې بغیر امری بغیر حکمی دې ته محبت وایي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته دا نو ویلي چې زما وینه وچیکه، نه یو صحابي ته ویلي دي، خدا د هر چا یو خپل محبت او مینه وه. ورته وی ای عایشې زما دې د الله په ذات قسم وي تا خو ما سره مینه وکړه، نن چې ته ما نه د کمې مسلې پوښتنه کوې نو زه به جواب در کوم. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا حریصه د علم وه. طالبانو ته علماو ته د علم مسله ډېره مزه ورکوي. زه کله کله دا کمپیوټر وګورم او دې کې یو مسله پیدا کړم یا کتاب وګورم او مسله پکې پیدا کړم، دا کمپیوټر هم مه چې کم زم چې زبردسته مسله پکې پیدا شو، هغه کتاب هم مه چې کم. دا چې چا سره د دې علم او د دې دین قدر بیا ورته ډېره مزه ورکوي. نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل ته خو د علم حریص ہے او مسلې پوښتنې ما نه کوې، کله جواب در کوم کله نه، نن چې دې هر سوال وکړه جواب به در کوم. هغې فکر وکړو چې دا خو قیمتي وخت دی. ورته وی قربان ما ته اجازه وکړه چې زه د خپل والد صاحب ملاقات ته لاړه شم او هغه سره مشوره وکړم او هغه راته سوال وښیي او تانې وکړم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ډېره ښه. هغه لاړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې یو زبردسته موقع الله تعالی را کړې ده د علم د زده کړې، رسول الله مبارک د دوو مسلو جواب را کوي، نو ته راته سوالونه وښایه چې موقع رانه ضایع نشي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل وی لورې دا پوښتنه به ترې وکړې چې تا سره الله تعالی د معراج په شپه 18,000 خبرې د راز کړې وې، نو په هغې کې یو دوه خبرې خو وکړه.
وی قیمتی خبری به درته وکړي. کله چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راغله، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل څه دې وکړه؟ وی قربان پلار راته ووی چې زمونږ محبوب سره الله تعالی 18,000 خبرې د راز کړي دي، نو په هغې کې د 2 خبرې تا ته وکړي. وی عائشې قسم دې که تا سره مې وعده نه وی کړی نو ما تا ته دا خبرې نه کولې، وعده مې کړی نو پوره به یې کم. یوه خبره راته الله جل جلاله دا وکړه چې ستا امتی جهنمی وي او ما ور باندې فیصله د جهنم کړي چې دی به جهنم ته ځي او دی په لار رواني او په لاره کې داسې شی پروت و چې هغه خلکو ته ضرر رسو او ستا امتی زما د رضا دپاره د لارې نه د ضرر شی لرې کي، نو زما پیغمبره د ده دا نوم د جهنمیانو نه پورته کوم، جنتیانو کې لیکم. وره څومره اسانه کار دی او خفه نه شئ. مونږ او تاسو زه خلکو ته یم زمونږ د افغانانو هر کار بې لارې دی، خو 3 کارونه یې ګورې په لار دي. یو د تشناب د خاکنداز مخې لارې ته ده چې څوک په دې لاره ځي چې بوی پې لګېږي. 2 نمبر د کور بیکاره اوبه لارې ته روباسي. 3 نمبر موټر او خاوره په لاره کې اچوي چې خلکو ته ښه تکلیف وي. کور مونږ او تاسو الحمدلله ښه جوړو، خو چې د کور د دروازې نه یې باندې روزو بیا مو چې څه وکړه، که څوک مونځ ته راځي او دا پلیتې او نجسې اوبه یې په کالیو باندې غورځېږي، والکه خو یو 10 ګزه پیپ به لګېږي، هغه راوړه دې لاره کې واچوه، د اوبه د دې خلکو نه لرې که. کم شي باندې چې الله تعالی مونږ او تاسو ته جنت راکوي د هغې مونږ او تاسو خلاف کوو. ګوره که یو سړی د ماخوستن نه تر ساره پورې دا خبره ذهن کې ساتئ، الله ته ولاړ یو د ورځې روژئ او همسایه تې خپئ، دی جنت ته نشي تللی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چا قصه وکړه قربان دلته یوه ښځه ده او د شپې ټوله شپه الله ته ولاړئ او د ورځې روژئ، وی همسایه وی خفه دي تی، وی جهنمی ده، وی یوه ښځه د صرف 15 وخته مونځ کوي، نفلی روژه نه کوي، وی همسایه وی تی خوشحاله دي، وی جنتی ده. ټولو کې لنډه لار الله تعالی ته د رسېدلو دا ده چې مسلمان زړه درنه خوشحاله شي. مونږ او تاسو دې ته دلاوري وایو، ملک ته کنځا وکړه، مشر ته کنځا وکړه، د کشر بې عزتي وکړه. مونږ زبردست حق ګوی مولا دی او حق ګوی سړی دی، د هیڅ چا پروا نه ساتي. دا خو صحیح کار نه دی. دا ټول د الله تعالی بندگان دي، د هر چا به قدر کوي چې څوک درنه خفه نه شي حتی الامکان، تر څو چې د شریعت نقصان پکې دی. نو د لارو ډېر لحاظ وساتئ، دیوارونو لارې ته مه روباسئ، د دنیا پاتې کېدلو والا ده. د اوبه دې لارې ته مه روباسئ، د خاکاندازونو دا مخې لارې ته مه روباسئ. اوس خو الحمدلله مونږ او تاسو هجرت وکړو، سفر مو وکړو، د خاکاندازونو او د اودسماتي ځایونو چل مو زده کړو، نو دقسې کار مه کوئ. که بیا څومره مونږ او تاسو منځونه کوو، عبادتونه کوو، ګوره بیا نه قبلیږي. او که په لاره روانې تیږه پرته وه، خښته پرته ده، لرګی پروت دی، تیره شی پروت دی، د چا موټر به پنچر کي، څوک به ورباندې وغورځېږي او دا دې لرې کړو. دا د رب جل جلاله وعده ده چې د جهنم نه به دې لرې کوي او جنت ته به دې بوځي. ګوره 2 نمبر خبره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، وی چې د کمې ښځې ما فیصله د جهنم کړي، دا به جهنم ته ځي، خو د میړه په ګیره کې
لرګی پروت دی خسنې پروت دی دی زما د رضا دپاره د خپل میړه د ګیرې نه دا خسنې لرې که زما پیغمبره زما د په ذات قسم وي په خپل ذات چې د دې ښځې دا نوم به د جهنمیانو نه په جنتیانو کې لیکم اوس سوال راغی چې دا خو صحیح مسلې دي نو د راز خبره څنګه شوه دا الله تعالی ولې د دې خلکو نه پټوله دا دې دپاره چې څوک نور اعمال پرې نه دي خلک وایي مې لارې نه موږی لرې کړی دی اوس راشه غلام کوه زنا کوه ورانه اسیم جنتي په حقیقت د مسلې نه پوهېږي ښځه به وایي ما د سړي د ګیرې نه خسنی لرې کړی زه خو اسیم جنته یم بس زه خو الله تعالی جنت ته بوتلم نو چې څومره ورانې کوم پروا نه کوي پروا کوي الله دې مونږ او تاسو ټول جنتیان کړي د چا عمل چې قبول شي او دی جنتی شي جنت کې دروغ شته نو دروغجن به م نه ځي کله چې جنتی شوې او عمل دې د رب د رضا دپاره وکړه دروغ به بیا نه وایې غلا به نه کوې کینه به نه کوې سود به نه کوې بالماضي به نه کوې د الله تعالی به تابعدار جنتي شوې که نه خو که د لارې نه دې موږی م لرې که د لارې نه دې تیږه م لرې کړه بیا هم دا وراني کې پته ولګېدله چې الله دې د عمل نه دی قبول کړی که نه ته لا جنتي نه یې یوه ښځه چې د خپل میړه د ګیرې نه خسنی لرې کړي خو جنتی شوه هغه کله کنځا کوي هغه کله جنګونه کوي هغه کله خیرا کوي هغه کله نافرمانی کوي خو جنتی شوه نو خو چې بیا هم کوي معلومیږي دا چې دا عمل لا قبول نه دی دې کې اخلاص نه و زمونږ او ستاسو رب یو دی موږ نه یو عمل غواړي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی دا مرګ او ژوند مې دې دپاره پیدا کړی په تاسو ازمایښت کوم چې تاسو کې یو عمل ښه عمل څوک کوي یو عمل رانه غواړي ډېر میر نه غواړي خو هغه عمل به ګرځو ورپسې چې دا به کم یوي کله مو چې را پیدا کو زمونږ ټوله زندګۍ کې خپل انقلاب راځي د جهنم اعمال به پریدو او د جنت اعمال به شروع کو بس پوه شي چې اوس مې هغه عمل پیدا کو چې الله تعالی ته قبول دی او تر څو پورې چې د اعمالو نه پس ګناهونه کو نو عمل مولا نه دی پیدا کړی احسن عملا مو نه دی پیدا کړی لا کار راکې دی تاسو ته ما ویلي هارون الرشید بیبي و زبیده نوم کله چې وفات شوه د قرآن کریم حافظه وه چا خوب کې ولیده څه معامله وشوه وی ډېره خطرناک او سنګینه معامله وه ملائک راته راغله چې الله فرمایي ای زبیدې تا ته مې حسن درکړی د بادشاه بیبي مې ګرځولې وې د هغه د تره لور وې تا زما د رضا دپاره کم عمل کړی ما وی یا الله هر کال به چې حج ته راتلم د غریبانانو نومونه به مې لیکلي په زرګونو او سوونو غریبانان به مې حج ته راوړل وی الله وی نه دی قبول ځکه وس مې درکړی ما وی یا الله هر کار به مې 10,000 اشرفۍ نه دی قبول د قرآن کریم حافظ یم نه نو خو ما وی یا الله هلاکه شو الله راته وفرمیل زبیدې یو ورځ اذان کېدو د ماښام تا ډوډۍ خوړه کپله دې راپورته کړه اول ته اذان شروع شو تا خپلم کپله بنده کړه چې اول به د اذان جواب کوم او دې ملګرو ته دې مو وی چې ډوډۍ به نه خورو اول به د اذان جواب کو تا زما د اسلام او د دین د یو حکم قدر وکړه او کپله د لاس کې نیولې وه زبیدي په دې یو عمل ته ما د جهنم نه جنت ته راوستې داسې کوشش کوئ چې داسې عمل وکړئ چې د ریا نه خالي د سمعت نه خالي
ریا دې ته وایي چې سړی عمل کوي بل ورته ګوري، سمعت دې ته وایي چې عمل پټو کې بیا خلکو ته وایي چې څومره اخلاص پکې و بس الله تعالی ته قبول دی. ابو یزید صاحب یو شپونکي ته ووی، ابو یزید صاحب ته چا ووی وی اخلاص فی العمل دی چا نه زده که؟ وی د شپونکي نه مې زده که. شپونکی د دې میږو د پسونو په منځ کې مونځ کوي، نو ځان خو پسونو میږو ته نه ښایي، خالص د الله د رضا ده. ته به داسې فکر کوي چې هېڅوک نشته او یوازې زما خپل رب دی. نو دا بعضې خبرې د راز زه کوي چې د هغې په حقیقت سړی نه پوهېږي. په دې موضوع به ورته انشاءالله بیا بحث کومه.